د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1403 هجري لمریز کال کې د هیواد د صادراتو او وارداتو کچه شریکه کړه. د وزارت په وینا افغانستان په دې موده کې د 1 میلیارډ او 215 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او د 11 میلیارډ او 140 میلیون ډالرو په ارزښت واردات لرلي دي. د دې خبرپاڼې پر بنسټ دغه شمیر د تیر کال په پرتله سوداګریزو تبادلاتو کې مثبت بدلون ښکاروي. این نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم افزایش یافته و روند تجارت به صورت عموم رو به بهبود است. بر اساس این گزارش مجموع صادرات افغانستان در سال 1403 به 1 میلیارد و 785 میلیون دلار و مجموع واردات به 11 میلیارد و 164 میلیون دلار رسیده است. انځر، پنبه او ممیز دغه کال کې د افغانستان تر ټولو مهم صادراتي اقلام څخه وو. محصولات زراعتی مانند انجیر، پنبه، کشمش همچنان بیشترین سهم را در صادرات کشور دارند، اما صادرات سایر تولیدات مثل قالین، شمش سرخ و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نیز روند رو به رشد داشته است. د صنعت او سوداګرۍ وزارت همداراز ویلي چې 1403 کال کې د 1402 کال په پرتله د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ کچې زیاتوالی موندلی. هغه سکاله چې د یاد وزارت په وینا هیواد کې د خلکو د پیرلو د توان د ودې ښکارندویونه کوي. تفاوت 11 میلیارد و 785 میلیون است. فکر میکنم که بسیار خوب نیست و به نظر من این یک کلانترین حرفای بده بر اقتصاد است که باید بازار قسم ترتیب کنیم که این بتونن که تغذیه زو از منابع داخلی زیادتر صورت بگیره، با وجودی که تعدادی از کالاها را ما مجبوراً باید وارد بکنیم. در کل افغانستان بیشتر کشور وارداتی و مصرفی است و در صورتی که زمینه صادرات اقلام زراعتی افغانستان به خارج از کشور فراهم شود، این امر میتونه در راستای یکسانسازی واردات و صادرات از اهمیت خوبی برخوردار باشد. در کنار از این هم سبب میشه تا در رشد عواید ملی افغانستان و میشکل در راستای فراموشی زمینه اشتغالزایی موثر قشر. افغانستان په دې موده کې خپل تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند متحده عربي امارات، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق او تاجکستان او ډیری واردات له ایران متحده عربي امارات، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، هند او مالیزیا څخه لرلي دي.